سلامونه لیدونکو اوریدونکو دا کومه ویډیو چې تاسو ګورئ دا پلازمینه کابل ښار دی او موقعیت د نادرخان غونډۍ نو ما هم وغوښتل د دې غونډۍ د پاسه رئیسم تاسو سره د کابل د ښار نه یو متفاوته او په زړه پورې او ښایسته ویډیو شریکه کړم ترڅو تاسو هم د دې ویډیو لیدو نه خوند واخلئ او تر آخره پورې را سره اوسئ ویډیو در سره وګورئ. د نادرخان د غونډۍ د پاسه یو پارک د جوړېدو په حال کې دی چې تاسو هم دلته ګورئ. سړک یې جوړ شوی دی، دا د پیاده ځای جوړ شوی دی، کار پکې جریان لري. تاسو دا د ګلدانیو منځ کې شنه بوټي او شنه چمنونه او دغه ونې در سره ګورئ. 80% کار پکې شوی دی، نور کار پکې پاتې دی. د خیره دا هم تکمیل شي او ترڅو دا شین پارک د کابل او د نور ولایتو وګړو ته جوړ او آماده شي. بیا هر څوک کولی شي دلته راشي، د دې پارک نه لیدنه وکړي. د دې غونډۍ یوه ګټه دا ده چې د ټول کابل ښار شاوخوا تاسو ته معلومیږي او خپل سیل پکې کړی شئ. ډېر ښایسته ځای دی او هغه مخامخ چې تاسو ګورئ یو ښایسته او په زړه پورې جومات، دغه جومات دی د جوړېدو په حال کې دی چې دا جومات په استانبول کې موقعیت لري. نو دلته د هماغه نقشه یې راواخیسته د نادرخان د غونډۍ د پاسه د جوړېدو په حال کې دی. د خیره دا هم تکمیل شي او دا د نادرخان غونډۍ به یو بله ښکلا ولري. نو په دې هیله چې امنیت وي او سر تا سر د افغانستان نه خلک وکولی شي داسې ښایسته او په زړه پورې ځایونو نه لیدنه وکړي. نو تاسو په ویډیو کې کتلی شئ. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله دغه لاندې کوم بلاکونه چې جوړ شوي دي دا د زړو مکریانو ساحه ده او هاخوا دا هم د زړو مکریانو بلاکونه دي. تاسو په ویډیو کې ګورئ، ډېره په زړه پورې او ښایسته منظره ده. مخامخ هم د زړو مکریانو ساحه ده او اقبل او د څلورم مکریانو ساحه ده او هغه ودانۍ چې ګورئ د عزیزي پلازا ده او د پلو د میدان سړک جوړوي د ساحتانې د چوک نه پلو یو ودانۍ جوړه شوې. تاسو لیدلی. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة